ترخوالاتو کې خواږه راوړه سړیه. ترخوالاتو کې خواږه راوړه سړیه او نفرت د محبت کلي ته مه راوړه سړیه. د لوږې په دې ښار کې اجت نشته د کالتوسو. غنم راوړه، جوار راوړه، اوړه راوړه سړیه. وعدې د شرابونو سرابونه دي صاحبه. د تندې نه مو وجنه اوبه راوړه سړیه. ما ډېر په احترام ووي چې خدای خو دې باچا کا نو تا راپسې بډه کې چاړه راوړه سړیه. ګرانو مینوالو، یو ځلې بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربت صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب د ملګرو زما د طرف نه او زما د ټول ټیم د طرف نه ډېرې دواګانې او سلامونه په ځان باندې ومنئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دي. په پروګرام کې موږ هره ورځ کوشش دا کوو چې یو نوی ملګری، یو ځوان، یو شاعر ځان سره کینو، یو ادیب ځان سره کینو چې تاسو سره یو څو خبرې خوندورې وکړي او بیا ترېنه شعرونه تاسو ته ډالۍ کړو. نن هم ملګرو راغلی یم تخبایۍ کلي ته، چېرته کې چې زموږ ګران ملګری، زموږ قدردان ملګری پامیر جان اوسیږي او هغه دلته کې د ژوند ډېرې ورځې شپې په ښار کې تېرې کړي دي. راغلي یو د هغوی په کلي کې، په تخبایۍ کلي کې ناست یو. هغوی زما در څنګ دی، هغوی سره تاسو نیغ په نیغه باندې میلاومه. اول ورسره یو څو خبرې کوو د هغه د ژوند په اړه او د هغه د فن په اړه، بیا به ترېنه شعرونه او غزلې تاسو ته ډالۍ کوو. راځئ چې هغوی سره میلاو شو. پامیر صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره زیاته مننه ستاسو او ستاسو د فیسبوک د دغې پاڼې ادبي ملګري چې زموږ کلي ته راغلی او ماله مو دا مقرره کړه چې د خپلو ملګرو سره مخامخ شم خپل شعرونه ووایم. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو چې تاسو دومره مصروفیاتو کې ډېر ملګري به تاسو په غږ باندې پیژني خو تاسو په جوسه باندې نه پیژني. تاسو د FM 101 پېښور نه پروګرامونه کوئ او په مشرق ټي وي کوم کار کوئ. د ستاسو کار او زیار ته ډېرې ښکلاګانې، ډېرې مینې در بخم چې تاسو د پښتو ژبې دپاره همدغسې هلې ځلې کوئ او ګرځئ کوڅه په کوڅه او کلي په کلي باندې. پامیر صاحب ډېر ملګري دي د ما نه په دې باندې خفه دي، وایي ته ډېرې پخې خبرې کوې، ډېرې خبرې کوې او شاعري موږ ته کمه اورې. نو ډېر ملګري دي او که زه دا ووایم چې زه د شهاب ته دې ستاسو ملګری دی د هغه زه څومره شکریه ادا کړم، څومره مننې وکړم، دا به پې کمئ ځکه چې هغه به موږ ته د دوبۍ نه رنګونه کول او هغه کلي ته راغلی دی. هغه له موږ په خیرالي له رالي او ته په ګوتو رالي خپلو مینوالو ته په ګرمه کې یو غزل ډالۍ کړه چې خوندونه ترېنه واخلي. بلکل غزل به ډالۍ کړم او د شهاب به زه هم مننه وکړم چې ما له دغه مقرره کړه چې تاسو سره مخامخ شم او د هغوی سره مې ولیدل. نو ډېره زیاته مننه. زه به د غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم ارشاد چې مینه ډېره ضروري ده په دې ښار کې. مینه ډېره ضروري ده په دې ښار کې، خو په مینه پابندي ده په دې ښار کې. او خدای شکر چې ایمان مې سلامت دی، خدای شکر چې ایمان مې سلامت دی، ګنې ډېره غریبي ده په دې ښار کې. او مونږ مست یو مونږ ټپې غرونو کې کړي، مونږ مست یو مونږ ټپې غرونو کې کړي، خو مونږ کړي ملنګي ده په دې ښار کې. او دغه پسه د دې ښار په مرۍ غلې، دغه پسه د دې ښار په مرۍ غلې، که نه هسې خاموشي ده په دې ښار کې. او د ښار خلکو مونږ به کلو ته واپس ځو، د ښار خلکو مونږ به کلو ته واپس ځو، زمونږ ناسته عارضي ده په دې ښار کې. غزل به ووایم چې نه مرمه نه رغېږم حادثې داسې راځي، نه مرمه نه رغېږم حادثې داسې راځي، چې ته نه یې نو زړه ته وسوسې داسې راځي. او ډېر زر ده چې دا ښار به د بارودو اور لمبه کړي، ډېر زر ده چې دا ښار به د بارودو اور لمبه کړي، که دلته کې د بل ځای نه وسلې داسې راځي. او والله که زه څه کار ترې نه کولی شم یارانو، والله که زه څه کار ترې نه کولی شم یارانو، چې کله نه یادونه د هغې داسې راځي. او چې څوک هم پکې ګوري خپل کردار به ورته ښکاري، چې څوک هم پکې ګوري خپل کردار به ورته ښکاري،
ما خوب لیده چې دلته آینې داسې راځي. دا بیا ووایي جی. چې څوک هم پکې ګوري خپل کردار به ورته ښکاري. ما خوب لیده چې دلته آینې داسې راځي او زه جان ته او جان ما ته خپل زړه تش کی تر سهاره. زه جان ته او جان ما ته خپل زړه تش کی تر سهاره. په ژوند کې کله کله یو څو شپې داسې راځي او نږدې ده چې به قتل کړي زمونږ ارمانونه. نږدې ده چې به قتل کړي زمونږ ارمانونه. پامیر که په ما پسې رشتې داسې راځي. ګرانو ملګرو د پامیر صاحب نه تاسو غزل واورېدو. زه خو به دا ووایم چې ډېر پوهه لري، ډېره زده کړې کړې ده او ډېر ښه غزل لیکي. هغه ستاسو ته پرېږدم او په تاسو باندې پرېږدم. او بل غزل به هم ترې نه اورو، خو زه به ورته د سعید صاحب د غزل یو څو شعرونه ډالۍ کړم چې ما یې د حسن د لمبو په سوري خوب کړی دی. ما یې د حسن د لمبو په سوري خوب کړی دی او ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی. ما د هغې سنګلې نیسي او د کوڅې مې شړې. ما د هغې سنګلې نیسي او د کوڅې مې شړې. یاد که په کمه چې تا ډېره موده خوب کړی دی. ملګرو دغه د سعید صاحب په یو دوو شعرونو باندې پامیر خواته بیا ورځو، ځکه چې دا موږ له ډېر په ګرانه په لاس باندې راغلی دی. او زمونږ زلمی ملګری دی، دله به بیا هم راځو، بیا به هم راځو. او دا تخبیه که زه دا ووایم چې ډېره زرخیزه ده، ځکه چې په تخبیه کې د پامیر صاحب دی په شان دی، ابرارغر صاحب دی په شان، داسې د دوی ډېر ملګري دي چې ډېر د توره تیاره کې د سبا ستوري دي، د چانه پټ نه دي. هم داسې نمبرواري به ورخواته راځو، ټیمونه به ترې نهالو. ډېره زیاته مننه کوو د پامیر صاحب، نن په ګوتو راغلی دی، خبرې به ورسره بیا کوو، غزل ترې نه ړومبې اورو. ښه جي ډېره زیاته مننه. غواړم چې یو څو شعرونه مخکې بیا ووایم چې مې چیچي سبا نو هسې ماران نه ساتمه. چې مې چیچي سبا نو هسې ماران نه ساتمه. اوس پوه شوی یم ځکه یاران نه ساتمه. چې مې چیچي سبا نو هسې ماران نه ساتمه. اوس پوه شوی یم ځکه یاران نه ساتمه. او چې مې د سترګو نه پناه دی په تصویر یې څه کړم. چې مې د سترګو نه پناه دی په تصویر یې څه کړم. نه 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 سړي زړه کې بوتان نه ساتمه. او ما ورته سا ویلی زړه ویلی ځان ویلی. ما ورته سا ویلی زړه ویلی ځان ویلی. مړه نو ته ووایه خیال به د ځان نه ساتمه. ما ورته سا ویلی زړه ویلی ځان ویلی. مړه نو ته ووایه خیال به د ځان نه ساتمه. او زه ډېره نه ویم خو هغه ورځ به قیامت وي په ما. زه ډېره نه ویم خو هغه ورځ به قیامت وي په ما. که هغې دا ووي چې زړه زه د جان نه ساتمه. او یو زوړ غزل به ووایم، ډېر ملګرو کېدای شي په فیسبوک یا نورو ذریعو باندې اورېدلی وي. داسې دی چې د خپل مین د زړه له حاله چې خبرېږي نه نو. د خپل مین د زړه له حاله چې خبرېږي نه نو. هغه سړی دی بیا د سره مینېږي نه نو. ډېر ښه. او داسې یو وخت و چې له ما به یې نفرت کولو. داسې یو وخت و چې له ما به یې نفرت کولو. اوس داسې وخت دی چې له ما نه جدا کېږي نه نو. او زما په حال باندې د ځمکې خلکو ډېرو جړل. زما په حال باندې د ځمکې خلکو ډېرو جړل. زما په حال باندې اسمان چرته جړېږي نه نو. او سبلا وخت کې زما خوله اظهار ته نه جوړېږي. سبلا وخت کې زما خوله اظهار ته نه جوړېږي. او څه چې راشي هغه دلته ایسارېږي نه نو. او بلا موده وشوه د مینې کور موران پروت دی. بلا موده وشوه د مینې کور موران پروت دی. بلا موده وشوه خبره مو جوړېږي نه نو. بلا موده وشوه د مینې کور موران پروت دی. بلا موده وشوه خبره مو جوړېږي نه نو. او پامیر ځان ته فکر وړی یم څه وکړمه. پامیر ځان ته فکر وړی یم څه وکړمه. باران وریږي ولې ما ته څوک یادېږي نه نو. ډېر ښه پامیر صاحب. د پامیر صاحب نه تاسو بل غزل هم واورېده، خو په دوو غزلې هم نه پرېږدو. ډېر ملګرو به غوښتنه کوله چې دوه غزلې دوه. پامیر صاحب خو د غزل نه مخکې شعرونه هم وایي، ډېر ملګري به خوشحاله شوي وم. او زه به ورته هم خپل سماعت ګوډ یو دوه شعرونه ډالۍ کړم چې نه نه سپی نه د انسان راپسې کېږي. نه نه سپی نه د انسان راپسې کېږي. بل څوک نشته دا خپل ځان راپسې کېږي. خوب مې ولیدو تعبیر راته وایه. خوب مې ولیدو تعبیر راته وایه. لویه لاره ده ماران راپسې کېږي.
شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه شاعري بس کوم نور نه لیکم شعرونه شعر چې ولیکم مولیان راپسې کیږي ملګرو راځئ چې په شریکه باندې د پامیر صاحب نه بل غزل واورو په شریکه ترې نه خوندونه واخلو. ډېره زیاته مننه. یو بل غزل به ووایم زوړ غزل دی چې یا په دې ښار کې هیڅوک پوهه په الفت نشته یا په دې ښار کې هیڅوک پوهه په الفت نشته یا معلومیږي چې په ما کې دا صفت نشته او دلته کې څوک د چا د ښې دپاره سوچ نه کوي دلته کې څوک د چا د ښې دپاره سوچ نه کوي دلته کې یاره په هیڅ چا کې دا عادت نشته او تورسري خیر غواړي واړه مو سپېلني خرڅوي تورسري خیر غواړي واړه مو سپېلني خرڅوي شکر دی شکر په وطن کې مو غربت نشته تورسري خیر غواړي واړه مو سپېلني خرڅوي شکر دی شکر په وطن کې مو غربت نشته او د نفرتونو چم کې هر څه ډېر او تیر دی خو بس د نفرتونو چم کې هر څه ډېر او تیر دی خو بس که څه کمی دی هغه دا چې محبت نشته د نفرتونو چم کې هر څه ډېر او تیر دی خو بس که څه کمی دی هغه دا چې محبت نشته او مغروره یاره زه بغیر له دې نه څه درکمه مغروره یاره زه بغیر له دې نه څه درکمه بس دغه اوښ کې چې چا سره قیمت نشته او هغه مقام دی هغه غر دی هغه سین بهیږي هغه مقام دی هغه غر دی هغه سین بهیږي یا بصیرت نشته یا لطف د فطرت نشته او پامیره خلکو چې غزل ته د غزل ووینو پامیره خلکو چې غزل ته د غزل ووینو دا الهامي څیز دی په دې کې ستا محنت نشته. ډېر خو ګرانو مینوالو د پامیر صاحب نه تاسو شعرونه واورېدو تاسو سره په له پېژنګلو مو کړه د پامیر او د شهاب یو جهان مننه کوو چې پامیر صاحب یې راته په ځای کو رای وستېدو څو خبرې مو ورسره وکړې یو لږ صحت یې راسره تېر کړ ډېر د خوشحالو صحت و ډېر د ژوند کې د یادولو صحت یې راسره تېر کوم بیا به راځو دې ملګرو سره د ویډیوګانو دپاره به هم راځو د خبرو او پروګرامونو دپاره به هم دلته کې راځو او الله دې راته داسې خلک ژوندي ساتي چې د پښتو ژبې خدمت کوي د شعر په ذریعه باندې موږ ته د دې خوار ورځ غږ را رسوي او موږ سره کینی او موږ له سات راکوي د ستاسو دپاره ستاسو د مینې دپاره ملګرو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودي نو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به د یو بل ملګري سره شاعر ملګري سره تاسو ته بیا مخاطب کیږو در هغه دمه پورې در هغه ساعته پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چوم یې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.